السلام علیکم دوستانو، مومن خان فرهادی ستاسو په چوپړ کې دوستانو د نن ورځې لپاره موږ چیک باکس لرو. چیک باکس څه شی دی، څه لپاره استفاده ترې کېږي او ولې د هغه موږ استفاده کوو په ویب پاڼو کې یا په فورمونو کې. دوستانو چیک باکس برخلاف د رادیو بټن، په رادیو بټن کې خو موږ فقط یو آپشن یا یو انتخاب هم کولی شو، خو په چیک باکس کې موږ یو انتخاب هم کولی شو، مختلف انتخابونه هم کولی شو او هیڅ انتخاب هم نشو کولی. یعنې دی موږ ته اختیار راکړی که چېرته موږ یو انتخاب کوو، دوه انتخابه کوو، درې یا هیڅ انتخاب نه کوو. دا د چیک باکس ځانګړتیاوې دي. د چیک باکس استعمالونکي ته دا صلاحیت ورکوي چې یو یا څو او یا هم هیڅ انتخاب ونه کړي. سټرکچر داسې دی دوستانو چې انپوټ ټایپ مساوي کېږي د چیک باکس سره، نه مساوي کېږي دلته به نوم لیکل کېږي. انپوټ ټایپ د ورکړیز ډول چې دی چیک باکس دی، یعنې دغه چې په ویب پاڼه سټرکچر ایډیټر کې موږ استعمالوو نو دا به چې چیک باکس به وي. نیم چې دی چې همدغه چیک باکس موږ جوړوو په کوم ګروپ پورې اړه لري، آیا کوم ګروپ دی او که نه دی. که ګروپ پورې اړه لري دلته دا لیکو، او که نه بیخي دا نیم ریموف کوو یا ایسته کوو یا حذفوو یا ډیلیټوو، مشکل نشته دی. دغه دی چیک باکس دوستانو. اوس راځئ همدغه په عمل ډول کار کوو چې چیک باکس څنګه موږ په ایډیټر کې جوړولی شو. فرض مثال دوستانو موږ ته داسې ویل کېږي ویب ډیزاینینګ کې، فرض مثال په فورمه کې چې تاسو په لاندې کومو برخو کې مهارت لرئ. دغسې آپشنونو لپاره اوس حتما یو کس دی چې حتما یو مهارت یا دوه یا درې یا څلور مهارت لري، نو دا باید یا هیڅ انتخابونه کې یا هم یو یا څو انتخاب وکړي. دغسې آپشنونو لپاره موږ د چیک باکس استفاده کوو. اول زه لیبل ورته جوړوم. لیبل بیرته پای ته رسوم. بعد هغې نه بیا زه انپوټ ټایپ مساوي کېږي د چیک باکس سره، اخره کې م یو قطعه پای ته ورسوم. همدغه څو ځایه کاپي پیسټ کوم دوستانو. او راځم لیبلونه جوړوم چې همدغه چیک باکس چې موږ جوړوو دا لیبل د دې څه شی دی. فرض مثال وایم ډرایوري کمپیوټر انګلیسي ادرسنګ مایکروسافټ آفیس ادرسنګ مایکروسافټ آفیس نه وروسته فرض مثال یو بل ایمیلینګ یا ایمیل کول چې ورته وایي، همدارنګه انټرنیټ. زه منظم کوم دا دوستان چې ښه منظم راښکاره شي. یو بل ټب به ورکړم. دا لیبلونه د هر چیک باکس لپاره ما لیبل جوړ کړ چې دغه لومړی چیک باکس ډرایورۍ لپاره دی، دا دویم چیک باکس د کمپیوټر لپاره دی، دا دریم چیک باکس د انګلیسي لپاره. په همدې ترتیب ځو. راځو نیم ځانګړنه ورته ورکوو. آپشن یا انتخاب دا کاپي پیسټ کوم ټولو ته، ځکه دا ټول په یو ګروپ پورې اړه لري. ښه دوستانو، د ډرایورۍ لیبل لپاره یا ډرایورۍ لپاره دا چیک باکس شو او پای ته ورسېده دا قطار. همدارنګه دا دویم قطار، دا دریم په ترتیب باندې دا زه ثبتومه. د چیک باکس ایچ ټي ایم ایل په نامه ثبت کړی دی مخکې له مخکې. زه اوس دا راخلاصوم چې آیا زموږ دا کوم درس دی دا کار کوي که نه کوي. ښه دوستانو، راځئ خپله صفحه خلاصوو یا ویب پاڼه. درس عنوان د چیک باکس په لاندې کومو برخو کې مهارت لرئ. ډرایوري، فرض زه ډرایوري باندې پوهېږم، کمپیوټر انګلیسي مایکروسافټ آفیس باندې پوهېږم، همدارنګه په ایمیلینګ انټرنیټ باندې هم پوهېږم. داسې یو کس ته چې هغه په ډرایوري باندې نه پوهېږي، کمپیوټر باندې نه پوهېږي، په انګلیسي باندې نه پوهېږي، په آفیس باندې نه پوهېږي، فقط ایمیلینګ باندې پوهېږي
یا فرض مثال ته انټرنیټ باندې پوهېږي یا په دې هېڅ یو هم نه پوهېږي دوستانو، نو دا د چیک باکس استفاده چې د څه دلیل لپاره چیک باکس استفاده کېږي او څنګه موږ ترې ګټه اخیستلی شو دوستانو. مننه تر دې زموږ سره وئ. د بیا ځل لپاره تاسو په خیر تر لاسه سپارم. السلام علیکم.